بعض خلق و پختنه کوي چې د ماسک استعمال په نن سبا دور کې ضروری دی ځکه ډاکټران اطباء دغه حکم کوي چې یوه مهلکه بیماری ده د کرونا په نوم سره یادېږي د دغه بیمارۍ نه د بچ پاتې کېدلو دپاره یوه ذریعه ماسک هم دی نو د ماسک اچول د ماسک استعمال ضروری دی د انسان دپاره چې د دغه بیمارۍ نه بچ پاتې شي خو په منځ حالت کې خوله او پوزه پټول مکروه تحریمي عمل دی دلته اطباء حکم کوي ډاکټران حکم کوي تاسو ځانونه بچ که چیرته ساتئ د دغه مهلکې بیمارۍ نه نو د ماسک استعمال کوئ په داسې حالت کې چې مکروه تحریمي عمل دی په لمانځه کې اوس به مسلمان څه کوي فقهاو په دې کې لیکلي دي چې په عام حالت کې خوله او پوزه پټول په لمانځه کې مکروه تحریمي دی ځکه دا د مجوسیانو سره مشابهت دی که چیرې د ضرورت او دغه مهلکې بیمارۍ نه د خطرې د وجې نه ماسک استعمال شي خوله او پوزه پټه شي چهره پټه شي بغیر د کراهیت نه لمونځ صحیح دی او په دې کې هیڅ قباحت نشته خو که چیرته بغیر د عذر نه د سټایل دپاره یا د سړو نه د بچ کېدلو دپاره خوله او پوزه څوک پټوي په لمانځه کې بیا مکروه تحریمي عمل دی داسې لیکلی شوي دي په در المختار حاشیه د ابن عابدین رد المختار په جلد اول صفحه نمبر 652 کې یکره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قيل بلا عذر قوله والتلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي ونقل عن أبي سعود إنها تحريمية در المختار حاشية ابن عابدين رد المختار جلد نمبر أول صفحة نمبر 652